نه مې دا کړې مې نه دا کړې زه مینه څه پېژنم نه یې دا کړې کړې مې د خپل الله سره خپل نبي سره خپل مور او پلار سره خپل مور سره خپل ورورانو سره خپلو پښتنو سره ها محبوب جانه دا پاخه خیالونه د کم ځای نه راوړي بهي ستا خو په دې شاعرۍ باندې بعضې خلک اکثر شکیم شي هلکه ودونه وړوکی ماشوم او دومره پوه خیال نو اکثر پکې لا خلک نور څه وایي چې بهي داسې نه چې چاته بل څوک لیکي نو دغې باره کې څه دا پاخه خیالونه سره د کم ځای نه راځي زه ډېر خوشحاله شوم چې په هغه اتلانو کې زه راځم زه د هغه اتلانو په غېږه کې ژوند کوم د عزیز ما نیروال دي د ډېرو ښو خلکو دا ارمان مې دی چې څنګه چې زمونږ مشر ډاکټر عبدالقدیر خان ډېره لویه کړې ده بس دا ارمان مې دی چې داسې خدمت وکړم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو ورور ابراهیم تاج یم محبوب جان راسره دې وخت کې ناست دی غوښتله مې چې د هغه د ژوند قصه ستاسو سره شریکه کړو نو محبوب جانه ثوابۍ ته راغلي یو او ستاسو علاقې ته راغلي یو او ستاسو د علاقې د خاص کر د ثوابۍ خاوره د ادب په حوالې سره ډېره زیاته زرخیزه خاوره ده چې ډېر ښه نوموړي شاعران یې پیدا کړي دي که هغه د زوړ وخت خبره کوو او که هغه د نوي وخت خبره کوو د دې وخت نو تاسو هم د ثوابۍ په خاوره باندې په دغه نوي زلمي شوي شاعرانو کې یو خپل نوم لرئ خپله ملګري خو به تاسو ډېر پیژني خو خپل نوم د خپل کلي نوم د ثوابۍ کې کوم ځای سره تعلق ساتئ دا ملګرو سره لږ شریک کړئ ډېر زیات مننه ټولو ملګرو ته د زړه د کومې نه په خیرالي هم وایم زموږ دې ویډیو ته تاج بھائی ستاسو خو هم ډېره مننه کوم چې دومره وخت مو وباسو ثوابۍ ته په راتګ درته په خیرالي وایم زه خو د ثوابۍ سره تعلق ساتم محبوب جان نوم مې دی او مثالي پبلک سکول کې سبق وایم او په ګوهاټي کې بیا په نظري ډیری کې کوم کلاس کې سبق وایي پنځم کلاس کې پنځم کلاس کې سبق درځي داسې ځای راځي او سبق راله راځي ډېر تکړه یې ها پیل شوی و چېرته نه نه پیل شوی نه او پرایویټ سکول کې سبق وایي او پرایویټ سکول کې مخکې په کوم سکول کې مخکې په سرکاري سکول کې وم او دغه 2 ورځې چې مې په دې پرایویټ سکول کې تېرې کړې نو بیا کرونا رالو د کرونا نه بعد اوس 2-3 ورځې شوي دي چې اوس ورته بیا چالو کېږم پرایویټ سکول ته تلل ستا په دغه ښه رانله په قسمت باندې او ښه رانله څنګه لاړې نو سکول درپسې بند شو راپسې ښه محبوب جانه پلار خو دې وفات شوی دی که نه څومره وی چې پلار دې وفات شو هغه نظم کې هم دی چې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکې د 2 میاشتو پلار واغسته ولې خدایه د 2 میاشتو وي او ښه دا خو بیا راته بیا چې رالوی شوی نو د پلار احساس خو سړي ته خامخا کېږي پلار خو پلار وي چې په کور کې ژوندی وي او که په کړ پروت هم وي خو دا ده چې د سړي سره حوصله وي د سړي سره ډاډ چې زه پلار مې شته دی نو که سړی خپل رزق په خپله ګټي خو بیا هم پلار د هغه یو حوصله یو ډاډ چې کور ته راننوځي نو هغه وایي چې بهي پلار چې کوم دی نو زما په کور کې دی نو زه څه ناڅه هغه ډاډي خو مشران وروڼه دې شته دی 2 وروڼه دي 2 دي که نه 2 وروڼه دي په کور کې د پلار کمی درته محسوسوي که نه نه زما مشرانو ورورانو زما مور ما لې هغه دومره مینه راکړله چې ما ته د پلار هغه دغه نه دی محسوس شوي نو ډېر خوشحاله یم او په دې وخت باندې ډېر خوشحاله یم الله پاک شکر ادا محبوب جان اول ځل چې موږ ستاسو کلي ته کله راغلي یو زه ضمیر خان نو هغه وخت کې ما ستا په سترګو کې چې کومه خوشحالي لیدلې وه لومبی ځل و تقریبا ستا د ضمیر سره او زما سره د ملاقات نو هغه وخت درته څنګه لګېدلی وه چې کله موږ ستاسو ځای ته درغلي او ستاسو ځای مطلب تا کلیوال ملګري خبر کړي داسې یو سوچ دی و په هغه وخت کې یو مایند دی و چې بهي لکه ضمیر خان زما خواله راغلی دی او اوس به انشاءالله زه په پښتو ادب کې دا میدان کې خپل قدم په مخ کې وځم او زه به دې مقام ته رسم دا سوچ دی و په هغه وخت کې داسې کار و چې ما د ضمیر خان بهي جان ما سره یو نمبر و خو هغه زیات تر بند دي که نه یو نمبر را سره هغه بند دي نو هغې باندې وه چې ما کله هم ټرای وکړو هغه به بند و خو بس یو ورځ زما د قسمت ښه و چې کولاو چې کال مې وکړو نو بس بهي جان سره مې خبرې وکړې او هغوی ډریونګ کوو په هغه وخت کې اوزګار هم نه خو ما ورته وویل چې ما سره به په زوره باندې خبرې کوي هغه خبرې مو سره وکړل بیا یې ما ته وویل ته ما ته شعر ووایه نو دا راته یاد دی چې ما ورته دغه شعر وویل چې مور مزدورۍ له ځمه مور مسافرۍ له ځمه نو دې ځای کې بل شعر هغه ورپسې وویل چې تا له به بنګلي راوړم خلته کې خوارۍ له ځم نو زه ډېر خوشحاله شوم
چې ما له دومره ټایم راکړو د خبرو دپاره. نو بیا هغې نه بعد ما سالار صاحب سره خبرې وشوې، هغه سره ما ډومبۍ مرکه وکړه په ماسخوتن. زما په خیال که په بله ورځ تاسو او ضمیر خان بی جان په شوې ډکې وې، زما په خیال چې ما ته مو کال وکړو چېرې مونږ درځو. ډېر خوشحاله وم که نه، چېرې دومره لوی شخصیت به زمونږ خواته راځي. هغه زما دپاره د فخر خبره وه که تاسو زما خواته نه وې راغلی نن به زه دا محبوب جان نه وم، نن به ما شعر اډو لیکنه، ځکه چې ما له به چا مینه نه وه راکړې چې ستاسو غونته مشرانو ما له مینه راکړه نو زه دې خط ته رارسولم. ډېر خوشحاله. ټولو نه ضروري خبره ډاډ دی چې ډاډ سړي ته میلاو شي نو بیا لکه د فرهاد په غره کې لار هم کوي. د صوابۍ خلک در سره څنګه مینه کوي که نه کوي، څنګه چې د بار خلک مینه کوي، د صوابۍ خلکو څه کیفیت؟ بار خلک هم را سره مینه کوي، خو د صوابۍ خلک هم را سره ډېره مینه کوي. د چوټه لاهور کې زمونږ یو مشر د صابر بی جانو، هغه زما اعزاز کې یو مشاعره را جوړه کړې وه. هغې کې ډېر خلک و، ډېر شاعران و پکې. هغې کې ماته ایوارډ میلاو شو، دا بسیم صاحب د لاسه. هغې نه بعد بیا ماته ډېر نه ډېر ډاډ میلاو شو چېرې ما. او بله دا خبره ده چې یو تن هغه په خپل کلي کې عزت نه دا ده، خپل کلي کې به عزت نه، خپل کلیواله به له خپې وایي. خو زه ډېر خوشحاله یم زمونږ د مشران عزیز مانیروال دي، تسکین مانیروال صاحب دی، دا تصور مانیروال صاحب، انور مانیروال صاحب، دوی ما په مخکې بولي، دوی ما له ډېر ډاډ راکوي. ډومبۍ ډومبۍ به چې کوم ځای مشاعره وه نو ما ته به کله به عزیز مانیروال صاحب ووایي چېرې دلته مشاعره ده راشه. هغې نه بعد اوس هغې ما له دومره مینه راکړې ده چې بس زه به څه ووایم، خو د هغه مینې خط تمام نه دی. او د صوابۍ خلک په ما مین دي، زه د صوابۍ په خلکو مین یم، او دا په ټول خیبر پښتونخوا کې د صوابۍ خلک په شعر ډېر مین دي. ها محبوب جانه، نه پاخه پاخه خیالونه د کم ځای نه راوړې؟ بهي ستا خو په دې شاعرۍ باندې بعضې خلک اکثر شکیم شي، لکه و دونه وړوکی ماشوم او دومره پوخ خیال، نو اکثر پکې لا خلک نور څه وایي چې بهي داسې نه چې چاته بل څوک لیکي. نو دغې باره کې څه وایي؟ دا پاخه پاخه خیالونه د کم ځای نه راځي؟ که دا ژوند تجربې دي په تا باندې کېږي او تا هغه لیکي؟ یو خو دا خبره ده، بل خو د استاد هغه دغه یي که نه چې استاد ورته ښایي، بل خو د ټولو نه اول خو زما استاد نشته دی. د شاعرانو استاد خو الله یي، د شاعرانو استاد الله یي او شاعران د الله شاګردان. نو هغه خیالونه او هغه زه دومره یو کار چې یو غته نشي کولی نو ته به هغې ته محنت کوې، کوشش به کوې، نو هغه کار به ته کوې. خو شاعرۍ کې به محنت کوشش نه چې دا به ته په زوره به کښېنې او په زوره به ذهن ته راولي. دا اوس د الله رحم دی او ذهن ته مې راځي، او کوم هغه داسې مې راځي چې کوم راباندې تېرېږي کوم حال یا کم تېر شوي نو بس هغه مې راځي ذهن ته وغلي. نو ته چې کله نوی کلام ولیکې نو په کور کې چا سره شریکې که نه بار ته راوځې بار چا سره شریکې، چا سره په ټلیفون باندې شریکې یا په کور کې شریکې نوی غزل؟ زه چې نوې غزل ولیکم نو په کور کې خواړه څوک اوري نه، زه ورته چغې وایم چې نظم ولیکم غزل ولیکم ویمه خو نه اوري څوک کور کې. او چې بار یې چاته وویم نو هغه ډېر ډاډ پرې راته راکړي. نو نه چا سره اصلاح کوم او نه راله چا داسې ویلي دي که نه، او دغه شان بس غزل ولیکم او چې کومه مشاعرې نو هغې نه مخکې کور کې وویم هغې ته ډېر په زوره باندې کور کې ډېر وویم چېرې د غزل ته غوږ کښېږدې 10 روپۍ هم ورکړې چې دا والې به ماته کښېنې، دا به کې والې او غزل وویم. نو بیا وویم مشاعره کې وویم نو بیا نور مینهوالو ته بیا پرېږدم، بیا هغې خوښوي. او محبوب جانه تا ته خو به پته وي چې استاد ډېر زیات ضروري دی په زندګۍ کې. چا چې استاد نه وي هغه خلک اکثر د ګمراهۍ طرف ته ځي. نو زه خو وایم چې استاد ډېر زیات ضرورت لري، خاص کر په ادب کې خو بیا ډېر ضرورت دی. تا وایې چې دا شاعرانو استاد دا الله وي، دا خو بېشکه د هغه ګاډ ګفټډ د الله پاک طرفه هغه ورکوي انسان ته الله پاک ژوند ورکړی دی، بیا د هغه ژوند د تېرولو یوه طریقه ده چې دا به د انسان په خپل ابناوي. نو الله پاک خو تا د ګاډ ګفټډ کې شاعري درکړله، خو اوس د دغه شاعرۍ د نچوړولو، د دغه شاعرۍ د سمولو، د ترتیب ورکولو دپاره د یو تجربه کار سړي ضرورت دی. نو دا خو زه وایم چې ډېر ضرورت لري استاد، چې په کار دی چې باید ستا استاد وی او تا ورسره دغه شعرونه شریکولی. خو بهرحال بیا هم ستا په شعر او شاعرۍ کې خو موږ ته داسې څه کمی فلحال نه ښکاري نن سبا کې. که مخکې به کې و نو خو ماشوم وي، که چېرته غلط شعر به دې ومومې موږ وی ماشوم دی، خیر دی. خو اوس خو ماشاءالله غټ هم شوي، عمر به دې څومره تقریبا؟ او 12 13 وایي. مشرانو وروڼو دې ودونه کړي دي؟ مشرانو وروڼو
سیکلی ودونه ودونه نه نه غوینه دا خو بیا په درېیم نمبر یې ظالم ډېر وروسته یې اوس په زړه باندې ښه پخه ګټه کېده اورې او په شعرونو زموږ په شان ګزاره کوه صحیح ده ښه محبوب جانه داسې د خپل ژوند یوه یادګاره قصه راته وکړه سوچ پې هم خیر دی وکړه خو چې هغه تا باندې تېره شوې ته په هغې ډېر زیات سوخ شوی داسې چې هغه حادثه ستا په ژوند کې داسې وي چې هغه ستا نه هېرېږي بس ته چې چېرته ځې او اکثر تا ته د هغې حادثې احساس کېږي چې بای دا ما باندې دا حادثه تېره شوې وه داسې ده که دغه یو نظم مې دی دا به مینهوالو ډېر اورېدلی وي ربه یو سوال کوم منې او که نه د دې دا نظم ما په داسې خیال باندې لیکلی دی چې کم دا کیسه به درته د دغې نظم وکړم کله چې ماشوم وه دا ویل خو نه دي په کار او نه ښه ده دا کیسه خو بیګم تاسو تپوس کوم دا خو نور څه ذهن ته نه راځي خو دا راته مخې مې ته کېږي په دغه مې نظم هم لیکلی دی نظم هم ډېر خلکو ډېرو مینهوالو خوښ کړی چې داسې ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رس قبلوي او که نه زه خو ژوندون باندې ډېر حق لرمه په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رس قبلوي او که نه دا خو یو سوال غونته دی بیا دې پسې هر یو کې مې یو کیسه را بیان کړې ده چې اولاد زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکۍ تا رانه پلار واغسته ولې خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د جړا له پیدا کړی یم زه د غوغا له پیدا کړی یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه سو دا ارمانونه مې رجېږي نه سو تاسو ویل پلار راته یادېږي نه سو زما ګیلې ته غور کوي او که نه که بیا یې رس کولاوي او که نه دا پکې دویم نمبر دی د ژوند په هر پړاو باندې درته د پلار احساس کېږي بس بھائی ما خو تا ته په اوله کې وي که نه چې پلار وي بهرحال تا ته بیا هم وروڼه دي ژوندي دي شکر دی نو دغه وروڼو تا ته د پلار کمی نه دی محسوس کړی نو په دې باندې هم باید ته خپلو وروڼو ته دوا وکړې او باقاعده دوا خو به ورله غواړې ځکه چې حق دی که نه د مشرانو روان ژوند کې څه جوړېدل غواړي بھائی صرف شاعري خو نه ده که نه هغه وایي شاعر وایي که نه وایي پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي څه سوچ دې کړی دی د خپل روان ژوند د کامیابۍ دپاره د ټولو نه زه به یې ووایم د کیمرې مخامخ ډېر لوی ارمان مې دی چې د خپل وطن دپاره یو غټ سړی جوړ شم او ډېر محنت وکړم ډېر کوشش وکړم او د خپل وطن له ډېر خدمت وکړم د خپلو پښتنو دپاره خپل وطن دپاره بس دا مې ارمان دی چې زمونږ چې کوم هیروګان دي هسې مثال خبره کوم یو کتاب ما ونه کتو خو بیا ما د چا نه تپوس کړ چې د کتاب کې څه و هغې ما ته وویل چې دې کې د صوابۍ چې کوم هیروګان دي دې کې د هغې نومونه و کوم صوابۍ اتلان دي ما بیا زه ډېر خوشحاله شوم چې په هغه اتلانو کې زه هم راځم زه د هغه اتلانو په غېږه کې ژوند کوم د عزیز زما نیروال دي د ډېرو ښو خلکو دا ارمان مې دی چې څنګه چې زمونږ مشر ډاکټر عبدالقدیر خان ډېره لویه کړې ده بس دا ارمان مې دی چې داسې خدمت وکړم نو ټمبم به جوړی لکه د شعرونو ټمبم به جوړی که نه عامې ټمبم ګورو د شعر په ژبه باندې به پښتانه پوهېږو پښتانه خو زموږ نه ښه پوهېږي خو داسې به کوو چې د ستاسو خبره وه که د هر چا خبره خو شاعر ته ویلی شي د کام سترګې نو د کام سترګې به جوړېږو ته خو ماشوم یې که نه ماشومانو چې څوک تپوس کوي څه به جوړېږي هغه ورته وایي پایلټ به جوړېږم ډاکټر به جوړېږم انجینیر به جوړېږم نو زه ستا نه هغه باره کې تپوس کوم چې څه به جوړېږي یو شاعري د ستا ژوند سره تړلې ده ته که اوس ډېر وایي چې پرېږدم دا د نسوارو نشه ده دا نه پرېښودی دا خو به ته د مرګه پورې کوې ځان سره خو دې سره علاوه داسې څه روزګار خو به وي که نه څه منډه څه نور څه به وي ډاکټر به جوړېږي انګلیش ترې درځي څه لږ ډېر تپوس ته نه وکړم انشاءالله مخکې تپوس ته نه وکړم انګلیش کې اوس وکړه څه لږ ډېر وکړم بس نه کوم ماله په خپل هم نه راځي انګلیش داسې کار دی الله دې تاسو ته هم زده کړي الله دې ماته هم زده دا ستا خو وروڼه هم ناست دي که نه شرمېږې به نه خو لکه تا خو ته وایې چې ما شاعري ډېر زیات د سوخت نه شروع کړې ده بعضې خلک وایي سړی چې کله عاشق شي مینه کې ناکامه شي وایي هغه شاعري شروع کړي
نو تا سره داسې څه حادثه شوې ده که نه ده شوې که نه ته صرف بس د حالاتو سوخ کړی ځکه شاعر شوی او که نه صفا رښتیا وایه وروڼه دې ناست دي وایه محبوب یما معشوم یما په عشق کله پوخېږم زه خال ستا د جبین نه یمه دا باسي ګپي نه مې دا کړې مینه مې نه دا کړې زه مینه څه پېژنم نه یې دا کړې کړې مې د خپل الله سره خپل نبي سره خپل مور او پلار سره خپل مور سره خپل ورورانو سره خپلو پښتنو سره خماسټاپي یو خبره کړې وه وی چې یو چاته ووایه چې راشه سټیج ته ورشه هغه وایي چې زه شرمېږم زه یریږم خو دې کې څه دي راشه ودرېږه ته د خلکو ته ګوره ته وایه چې دا خلک دلته نه وي چې خلک دې ناسي او ته شعر وایې نو څه چل به وشي چې خلک دې نه وي او ته شعر وایې نو څه چل به وشي نو دا خلک پښتانه دې په دې به ولې زما نه خفه کېږي پښتانه به نه خفه اول ځل چې مشاعرې له لاړې که نه سړی خو چې سټیج ته ور مخامخ شي ډېر زیات یریږي زم چې کله سټیج ته مخامخ کېدم تقریبا 14 کالو به ومه په اول ځل نو زه ډېر زیات یېرېدم زما خپې هم رپېدې اوس د باتورې قصې خو به ته نه کوم صفا خبره به کوم ته چې لومړي ځل باندې سټیج ته وختې ستا څه کیفیت و او کوم ځای کې ختې وې سټیج ته لومړي ځل باندې د صوابۍ کې یو مشاعره وه هغه مشاعرې ما ته مشال طارق مشال به نه ده راته کار لږ چې مشاعره ده او که ځئ نو دی خو تللی او زه بیا مې لالاجي ته وویل چې ما به خامخا به زما مشاعره پېژندم نه چې مشاعره به لا څنګه وي چې لاړم هلته کې ډېر خلک وو انتخابي ډېره لویه مشاعره وه اکمل لیونی صاحب و ډېر غټ غټ شخصیتونه پکې ناست ما نه څوک پېژندلو او نه زه چا پېژندلم ما ته په هغه ټایم کې هم لالاجي وویل یاره که نه شو ویلی چې واپس زه اوس نه وځل ته سټیج ته وخېږي او بیا وایي چې زه څه نه شم ویلی هیر شو راله نو ما ورته وی دا به زه کومه دا خو زما اوس دې سره ژوند دی به چې شعر لیکم نو دا به خامخا کومه نو چې وختمه نو هغه غزل مې ووي څه شعرونه مې ووي خو خلکو را ډېر ډاډ راکړو هغې کې صاحب جان اندلیب صاحب هغوی مې راله ډېر ډاډ راکړو مینهوال ډېر خوشحاله هم شو هغې نه بعد بیا حاجي بانډه کې مشاعره وه او بیا نور بیا روان یم اوس دې خط ته ورسېدم خره کې ګاګل شو او هغې به بیا دا و ته چې زه سلام کوه لږ مې احترام کوه او تاسو ته د ډالۍ وي چې خپلو کې خبرې مه کوئ د محبوب جان شعر ته لږ پام کوه ډېر ښه محبوب جان په زړه دې صحیح ووایه نه هسې په زړه خو م ډېر څه دي مونږ وایو چې ټوله ورځ تر کیمره لګېدلي او ملګري زمونږ مین مقصد دا وي که نه مونږ وایو چې زمونږ څونه شاعران ملګري دي نو د هغوی د ژوند د پس منظر نه څوک نه دي خبر په ښکاره باندې مونږ ته هم خلک ګوري مونږ ته وایي دا به چېرته ډېر غټ مالدار خلک یې پیسو والا به ګاړو کې به ګرځي او حال دا دی چې زمونږ سره وړوکی او ما سره وړوکی دغه موټرسایکل دی او هغه هم به سره ټایپ کې ګړبارې کوي زمونږ یو ملګری دی هغه وایي زه چې کله مشاعرې ته ځم وایي ما ته ملګري وایي چې مړه ته په دې چکړه باندې مشاعرې ته لاړ شي نو تا ته به څه خلک واه واه وکړي نو ته چې په دې جاني باندې لاړ شي که نه هغه ورته جاني وایي خپل موټرسایکل ده نو بهرحال لکه مونږ وایو چې عوام چې څومره دي خلک څومره دي مینهوال څومره دي دا د شاعر د زندګۍ نه خبر شي د هغه د زندګۍ د پس منظر نه خبر شي چې آیا دا سړی څنګه ژوند تېروي او څه حساب سره او بله دا د محبوب جان تا خو وایي چې لومړۍ مشاعره کې مې هلته کې پس دلته صوابۍ کې مشاعره وه په هغې کې مې هغه وکړه برخه واخیستله او په مرکه هم لومړي ځل باندې چا سره کړې وه سالار صاحب سره مې سالار صاحب سره کړې وه په کوم ځای کې مې کړ دلته راغلی و که تاسو ته هغه ما سالار صاحب ته کار وکړو نو هغه ما سره سالار صاحب ډېرې خبرې را سره وکړې سفیر د 6 ګنټې لګیا و خبره مې کوله ما ته ویل چې انشاءالله ته یا چېرته راشه یا به زه درشم نو بیا خو به زما هم یو ارمان و چې یاره زه به د ټي وي باندې راشم یا د موبایل باندې راشم نو بیا ما سالار صاحب ته کال وکړو او ما لالاجي ته ویل چې ما به اوس خامخا هغه له وځئ هغه له لاړو چرګانو چوک کې زما په خیال هلته یو کالج و او هغې کې مو بیا مرکه وکړله د هغې نه بعد بیا تاسو راغلې هغې نه بعد بیا روان وه داسې د خپلې خوښې څه شعر غزل نظم چې هغه ته اکثر په لاره ځې د ځان سره زمزمه کوې او ستا په زړه ذهن باندې هغه خوري او ستا خوښه مې په خپله شاعرۍ کې که هغه غزل وي که هغه نظم وي هر څه چې وي هغه راسره شریک کړه دغه شاعر ته خو خپل هر یو شعر هر یو نظم ګران وي خو ما کې دا یو کار دی زه چې کوم یا نوې غزل ولیکم یا کوم نوې نظم ولیکم نو هغه ډېر ویم دغه نوې غزل مې لیکلی دی دا به درته ووایم چې هسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي چې په خوی خصلت په شان وي ازمري
خسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي چې په خوی حسلت په شان وي ازمري دا سوالګري چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي معاف کا ډېر مو لیدل سخي دا سوالګري چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي معاف کړه ډېر مو لیدل سخي تا د کونډو مال د خېټه کې اچولې تا بخي چرې خدای چرته نه بخي تا د کونډو مال د خېټه کې اچولې تا بخي چرې خدای چرته نه بخي او خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولي دي مخونه خیراتي خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولي دي مخونه خیراتي لکه مور مې وایي چې خوږې نر کټي راوړي څوک چې خوب نه په غربه خوب نه پاسي مور مې وایي چې خوږې نر کټي راوړي څوک چې خوب نه په غربه خوب نه پاسي لکه زرکه چې محبوبه خوله کې ورشي رقیبان ستاسو کوڅه کې لکه سپي قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته مونږ ته سمې سمې وایه سمې اورو مونږ ته بدې بدې مه وایه نیکبخته چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد راته وایي وله لخته چې په سکول کې به خطا شم په سبق کې نو استاد به راته ونی وله لخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له او په مې چرې تېره نه کړه سخته مور مې خپلې جامې خرڅې کړې ډوډۍ له او په مې چرې تېره نه کړه سخته مونږ په تیږه باندې سر کې د اوده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته مونږ په تیږه باندې سر کې د اوده شو تا له خوب به کله درشي بې بالښته صاحب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چت ته په لږو ولو خښته صاحب خو خپل بیګ خپل دفتر ته لاس کې نه وړي مونږ دریم چت ته په لږو ولو خښته په محبوب باندې سړی ته ودې شوې تېرې ته خو راغلې خو بیخي راغلې ناوخته ډېره مننه محبوب جانه مننه